د ځمکې غم دی مونږ تر پلک راوړی دی، د ځمکې غم دی مونږ تر پلک راوړی دی، غوږ ونیسه جانانه زړه مې ډک راوړی دی. دا سیمه به څوک نه پیژني دا څنګه کیدی شي، دا سیمه به څوک نه پیژني دا څنګه کیدی شي، دې سیمې د ودان په شان هلک راوړی دی. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پروګرام پیرزونې سره زه یم ستاسو قربان محمد شاهخان دلکش. څنګه چې تاسو ته پته د پروګرام پیرزونې همیشه دپاره دا هڅه کړې ده چې د کار شاعران او په پښتو ادب باندې مین شاعران راوچت کړي او په دې سکرین باندې تاسو ته وښیي. لړکې راغلي یو نن پلانغار ته. پلانغار کې ډېر ځوان زلمی شاعر، په پښتو ادب باندې مین شاعر، په پښتنو باندې مین شاعر ودان عثمان خیل ډېر ښه نوم دی، ډېر د پیژنګلو نوم دی، ډېرې ښې غزلې د مختلفو سندرغاړو په ژبه باندې یا په آواز باندې تاسو اورېدلي دي. د تعارف محتاج هم نه دی، خو بیا هم د هغې ناستی موږ دې دپاره تاسو سره جوړ کړی چې تاسو سره شعرونه ریکارډ کړي، تاسو سره یو څو خبرې د ژوند وکړي. ټولو نه مخکې پروګرام پیرزونه کې ودان عثمان خیل د سلامونو احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم. مننه دلکش صاحب، خوشحاله شئ او ستاسو د پیرزونې پروګرام د ټولو کتونکو ډېره مننه چې موږ دا وخت ګوري او زموږ سلامونه او زموږ مینې دې ومني، او ستاسو ډېره مننه چې وخت مو راکړو او دلته کې رالی. خوشحاله شئ. ودان عثمان خیل نه خو به زه دا تپوس نه کوم چې تاسو څوک یو کوم ځای سره تعلق ساتئ، ځکه چې ما مخکې ذکر وکړو چې ودان عثمان خیل شعر ته که سوچ وکړئ نو تاسو به اورېدلی وي چې خپلوان چې سړی مري راځي نو کم دی چې راځي، دا یا نه مه کوه نه که نه، داسې ډېر مختلف شعرونه دي. د هغې په ترو باندې د هغې په وجه به یې تاسو پېژنئ. خو ډایرکټ زه ودان عثمان خیل صاحب له راځم چې ودان عثمان خیل صاحب د شاعرۍ زده کړې مو د چا نه کړي؟ دلکش صاحب داسې ده چې زه وخت د سر نه د ماشومتوب نه زه چې د چا سره هم ناست یم نو کوشش مې کړی دی چې داسې که یو نوم یادوم نو زما په خیال بیا به د دې ټولو حق را باندې پاتې کېږي. په هغې کې که مطلب اقبال شاکر صاحب دی، که غسایل صاحب دی، که یا نور اسلام سنگر صاحب دی، عثمان علي عثمان دی، که داسې پسې راوالو نو زما په خیال چې 2 غنټې به تېرې شي خو نومونه به ختم نه شي. د هغې وجه دا ده چې زه د کم ملګري سره د کم مشر سره هم ناست یم نو ماته زده کړه کړې ده، او چې د کم کشر سره هم ناست یم نو زده کړه مې ترې کړې ده، او بس دغه دی شروع یو د دې نه پس به هم زده کړې کوو، اوس هم زده کړه کومه لګیا یم. صحیح. ودان صاحب دا راته ووایه چې په شاعرۍ کې مو په کوم سیم ډېر توجه ورکړې ده، کوم سیم باندې مو ډېر کار کړی دی یا لګیا یې کار پې کوئ؟ صنفونه خو ټول د پښتو صنفونه دي، نظم مې هم لیکلی دی او داسې ټپه ټپهیزه هایکو سندره، خو خوښ مې غزل دی او غزل مې لیکلی دی او بس غزل لیکم او ډېر لیکم چې څومره رانه کېږي نو غزل لیکم او غزل مې خوښېږي. غزل ستاسو هم خوښ دی، زمونږ هم خوښ دی، د مینهوالو هم خوښ دی. خوښه ده نه چې څو غزلې را سره شریکې کړئ؟ څو شعرونه چې د خپل مغرور ښایست د بلاګانو نه کار واخله، د خپل مغرور ښایست د بلاګانو نه کار واخله، مین میکا جینۍ د اداګانو نه کار واخله. ډېر ښه دی. مننه. او ما غواړه لیونۍ په زیارتونو باندې ګرځه، ما غواړه لیونۍ په زیارتونو باندې ګرځه، ما غواړه لیونۍ د دعاګانو نه کار واخله. ډېر ښه. او په مونږه ترې نه ډزې کوه مونږه ترې بهر کا، په مونږه ترې نه ډزې کوه مونږه ترې بهر کا، مورچې پرېږده زمونږ د قلاګانو نه کار واخله. ډېر ښه. مننه. په مونږه ترې نه ډزې کوه مونږه ترې بهر کا، مورچې پرېږده زمونږ د قلاګانو نه کار واخله. او یو غزل چې د لیونۍ په لاس بنګړي خوځي شړنګار یې خیږي، د لیونۍ په لاس بنګړي خوځي شړنګار یې خیږي، د چترالي ستار تارونه دي ټنګار یې خیږي. مننه. او زما د زړه په تناره کې ستا د حسن لمبې، زما د زړه په تناره کې ستا د حسن لمبې، بلې دي نمرې غرغنډې وهي غرار یې خیږي. مننه. او شعر پکې یو چې ګرځم وړوله په غوږونو کې مالوچ اقدمه، ګرځم وړوله په غوږونو کې مالوچ اقدمه، افغانستان کې دماکي کېږي درزار یې خیږي.
مننه او شعر پکې و چې هغه جینۍ ترېنه خبر کوي چې څه غم یې وکړي هغه جینۍ ترېنه خبر کوي چې څه غم یې وکړي ګنې نو خدای ګو چې مري ساله دي بیمار یې خیږي او زه نه پوهېږم چې په دې محل کې بره څه دي سالار صاحب زه نه پوهېږم چې په دې محل کې بره څه دي بره څوک نه ور پرېږدي صرف څوکیدار یې خیږي مننه زه نه پوهېږم چې په دې محل کې بره څه دي بره څوک نه ور پرېږدي صرف څوکیدار یې خیږي او هغه په زړه چې مې ولاړې وي له ډېرې مودې هغه په زړه چې مې ولاړې وي له ډېرې مودې ودانه اوس هغه پولۍ دي چوي پړقار یې خیږي ډېر زبردست ډېر زبردست ودان صاحب یو څو سندرغاړي چې ستاسو غزلې ته مونږ اورېدلې دي هغې کې سرفراز هم راځي هغه نمک کوه نه کنه دغه هلک هم راځي نور داسې کوم سندرغاړي چې ستاسو غزلې ویلې دي نو دغه سرفراز د فراست شاه د ظفر اقرار د افغان ټي وي نه یو څیز نیم ویلی دی او شیر محمد زما کلیواله دی هغه هم ویلی دي نیازلي یو هلک دی هغه هم یو ټریک کړی دی رحمان خان هم ویلی دی د دې نه علاوه د اسفندیار مومن ویلی دي بس دومره نه دي خو بس دغه ملګري لګیا دي کوشش کوي لکه څنګه چې د ملګرو خواهش شو لکه څنګه چې زما خواهش شو چې یاره ودان صاحب سره مرکه جوړه کړو هغې نه وپوښتو داسې ستاسو په زړه کې خواهش شو چې یو سندرغاړی دی ځان دپاره ټارګېټ کړی چې یاره دا زما غزل ووایي یا هغې غزل ویلی دی یا داسې څوک شته چې ستاسو غزل ووایي تاسو ټارګېټ کړی دی ارمان لرئ چې پلانکې دی زما غزل ووایي یاره داسې ده چې ارمان یو داسې څیز دی چې زما په خیال هغه زما پوره شوی دی او دغه ملګري ټول زمونږ ډېر د قدر وړ دي خو که زه وایم نو اگر چې داسې خبره مې چېرته نه ده کړې خو نن به ووایم چې زما لکه د خوښې سندرغاړی هغه زما سرفراز و هارون باچا دی او کرن خان چې کوم دی نو زما ډېر زیات خوښ دی او مطلب په دې مې نه دی خوښ دغه خبره نه ده چې ګینې یاره زما غزل دی ووایي او زه دې ټولو کسانو ته وایم که زما د ظفر اقرار صاحب سره خبرې کېږي که د سرفراز سره کېږي که د بل سره کېږي که د بل سره نو زه ورته وایم چې یاره ښه انتخاب راوالی که هغه د هر چی نو ښه انتخاب خو هارون باچا مې ډېر زیات خوښ دی نو او زه غواړم چې زما ټول سندرغاړي زما غزلې ووایي دا خو لکه زما په خیال سبا د خبره نه ده خو د هارون باچا صاحب اواز مې ډېر زیات خوښ دی صحیح نور به راسره څه شریکوئ یو دوه شعره چې څوک ده د کوز ګودر نه منګی بره خیژوي څوک ده د کوز ګودر نه منګی بره خیژوي د ځان سره زمانه زړګی بره خیژوي ډېر ښه دی مننه او اسلام کې که دا نشته خو پښتو کې خیر دی شته دی اسلام کې که دا نشته خو پښتو کې خیر دی شته دی واده کې په پالنګ چې زلمې بره خیژوي او هغه به څوک راکوز نه کي که ډېر کوشش هم وکړي هغه به څوک راکوز نه کي که ډېر کوشش هم وکړي چې څوک هم د وروج په بام خدای بره خیژوي مننه او دا یو غزل دی چې په چغو ورته مړ مې کو ځان نه ودرېږي په چغو ورته مړ مې کو ځان نه ودرېږي ځان یې کوڼ کړی دی روان دی جانان نه ودرېږي او سالار صاحب یو شعر دی پکې چې که د موسم ماهران هم وایي چې وبدرېږي که د موسم ماهران هم وایي چې وبدرېږي خو د حالاتو د سکروټو باران نه ودرېږي مننه او مړه د خپلې کمزورۍ احساس یې وکړو راته مړه د خپلې کمزورۍ احساس یې وکړو راته وروستو یې پرېښودمه ماته یاران نه ودرېږي او په بام ودرېږي دا منمه خو چې زه نه یمه په بام ودرېږي دا منمه خو چې زه نه یمه په بام ودرېږي خو د مخکې په شان نه ودرېږي او ودانه تا داسې خبرې پکې کړي دي چې ودانه تا داسې خبرې پکې کړي دي چې خلک به څنګه ستا غزل ته حیران نه ودرېږي مننه ډېر ښکلی دی حقیقت خبره ده چې تاسو غزل ووایي ضرور به ورته خلک حیران ودرېږي او پاتې کېږي به ورته ودان صاحب تاسو ذکر وکړو چې ما په نظم هم کار کړی دی غواړو چې ستاسو د شعرونو او غزلونو نه مو خوندونه واغسته د نظم نه دله هم خوندونه واخلو ها بالکل دا یو نظم دی روغه او د هغې نه مخکې یو دوه شعره چې د سترګو تور د زړه ټکور دی پکې وبایللو
د سترګو تور د زړه ټکور دی پکې وبایللو د خپلو دواړو مټو زور دی پکې وبایللو د کاکا زویه ستا د دې ګټې نه څه پیدا شوه د کاکا زویه ستا د دې ګټې نه څه پیدا شوه او پټی دې وګټو خورور دی پکې وبایللو او دا یو نظم دی چې زه یوه داسې فیصله کوم چې به پرې ماته پیغورونه کیږي د تربورانو خوله کې ځان ورکوم د چم ګاوڼ خلکو له کار ګورمه د چم ګاوڼ خلکو له کار ګورمه د تفسیرو بوجۍ له خوله پرانیزم زه نن په هغه پښتو خپې ږدمه چې په میراث کې پاتې شوې راته پرېږده چې خلک راته بد ووایي پرېږده چې خلک مې دله وګڼي خو د خپل کور نه دا سپیل ورانوم د دیوالونو دا سوري بندوم د نیکه ژوند مې په عذاب کې ګیرو پلار به مې ټوله شپه څوکۍ کوله ما هم بلا عمر مورچی ساتلی زما بچی د کوره نشي وتی زه مې بابا ته دعا نه کوم هغه زمونږ د ژوند سوچ نه دی کړی هغه زمونږ د مرګ سبب ګرځېږي زه که داسې ونه کم قسم مې په خدای سبا به زما بچی را پاسي او زما قبر به په کاڼو ولي که داسې ونه کم قسم مې په خدای سبا به دا زما بچی را پاسي او زما قبر به په کاڼو ولي ځکه په دې بې پښتو کېږم نو بس مړ زاړو پښتون نه یم خلک به خاندي که نه ودې خاندي خو هغه پورې چمته اوس ورځمه ورسره ایسته روغه جوړه کوم ودانه دغه دښمني ختموم زه به یو مړی ورته وبخمه خو ډېرو خلکو له به ژوند وګټم ډېر ښه دی کمال مو کړی دی حد مو کړی دی غزل کې دې هم ډېر خواږه دي نظم کې دې هم ډېر خواږه دي او الله دې وکړي چې دا خواږه تاسو کې هم دغه شان برقرار پاتې شي د پښتنو دپاره خدمت وکړي ودان صاحب کتاب مو چاپ کړی دی یا د چاپ کولو اراده ارزو مو شته نو کتاب باندې خو مخکې مونږ خبرې وکړلې ناستو چې زما یو کتاب غوږونی سجانا نزړه مې ډک راوړی دی هغه چاپ دی او دویم کتاب ځان ته پکې وګوره هنداره ده دغه نوم مې ورته خوښ کړی دی او بس خدای دې وکړي چې راشي کتاب پوره دی او انشاءالله چې راشي مخکې مو کوم کتاب راغلی مخکې خو ما ذکر وکړو چې غوږونی سجانا نزړه مې ډک راوړی دی دغه زما ډومبی کتاب 2015 کې چاپ دی جی ودان صاحب تاسو چې کوم اولنی کتاب و هغې کې تاسو په خپله خرچه باندې دا کتاب خرچه مو ټوله خپله وه نه هغه زما یو ملګری دی یادونه به یې وکړو بختور شاه چې کوم د ډیوه ریډیو وایس اف امریکا سره کار کوي زما عزیز دی زما ملګری دی نو هغه کتاب هغه چاپ کړی صحیح ودان صاحب را روان کتاب له تاسو څه تیاری نیولې دي د دقیق هرچه چې کومه ده دا چا منلې ده ستاسو خو ملګرو ته به زه ووایم چې ودان صاحب زموږ ډېر نږدې ملګری دی ډېر جوخ ملګری یم د دې هر څه موږ ته پته لګي ودان موږ ډېر ښه پېژنو لکه زما د خبرو مطلب دا دی صرف شاعرۍ باندې د سړي ژوند نه چلیږي رزق ګټل هم ځان له پکار دی په دغې لړ کې په دغې پایا باندې یا په دغې لحاظ باندې ودان لږ شان دی کمزورې دی زه د ودان ناول دا پوښتنه کوم تاسو سره حکومت تاسو د پښتو دپاره دومره ستړی کوئ تکلیف کوئ پښتنو خدمت کوئ د پښتو ژبې خدمت کوئ حکومت در سره څه مرسته کوي که نه حکومت د پښتو سره مرسته نه کوي نو مړه د پښتنو سره به څه مرسته وکړي زمونږ خو هغه پښتو په نصاب کې نشته دی ورک کېږي دغه دی د کتابونو نه ووته نو نه مې چېرته داسې څه تمه کړې ده د چا نه او نه چېرته داسې څه شوي دي او تاسو د دغه ذکر وکړو نو زه ټیک ده چې ماته به مسلې هم وي ماته به مطلب مشکلات هم وي ځکه چې په دې وطن کې د بدقسمتۍ نه د سرو سپینو وطن دی خبره راله خو مونږ چې کوم هغه روغ خلک دي نو هغه ګرځي په مسافرو پسې په لرو پرتو هیوادونو کې پراته دي دلته کې د روغو خلکو کار نشته دی نو لکه مطلب رنځور خلک به څه کار وکړي خو بیا هم به زما ژوند ټیک دی او ښکلی دی زه مطمئن یم صحیح ده الله دې ستاسو ژوند نور هم ښکلی کړي حکومت چارواکو نه څه غوښتنه کوي چې یوازې د ځان دپاره نه ده یوازې ستا خبره نه ده بلها شاعران لګیا دي د پښتو دپاره کار کوي خدمت کوي خو هغوی
نور معاشي لحاظ سره کمزوري دي خپل کار روزګارونو دغه کار نه سیټ کړي دي حکومت نه څه غوښتنه کوي که ځان دپاره نه کوي د نورو ملګرو دپاره د نورو شاعرانو دپاره هغه شاعرانو دپاره کوم چې بېوسه دي د پښتو دپاره لګیا دي خو صرف او صرف دغه شی له مخه نیول چې هغوی سره د کتاب چاپ کولو څه ذریعه نشته یا ورسره څوک مرسته نه کوي حکومت نه څه غوښتنه لرئ نو بس داسې ده دلکش صاحب چې هر سړی په خپله باندې ښه پوهېږي او چې څه پکار دي که نه دا یادونې مونږ بلا بلا پیري کړي دي خدای دې وکړي چې دا نن کومه یادونه کوو دا دې هم ځای ونیسي زه بحیثیت شاعر او بیا یو مهمه خبره چې بحیثیت یو ډیسیبل پرسن که نه زه به د شاعرانو خبره هم کومه چې مطلب د هغوی سره چې کوم کلچر ډپارټمنټ دی د هغوی مطلب داسې وم کړل خو په هغې کې بیا په هغې خبرې نه کوو خو پکار ده چې کوم لکه داسې شاعران دي چې د هغوی وس نه کېږي نو پکار ده چې هغوی ته مطلب څه ناڅه وظایف چې کوم دي نو هغه ورته سټارټ کړي او بله خبره به دلته کې زه دغه خپل فیسبوک د یوټیوب د چینل نه ودان ټي وي نه ما د دې ډیسیبل ملګرو سره انټرویو شروع کړي دي چې دا کوم معذوره دي که په خپو دي که په لاسو دي که په سترګو دي نو زما حکومت ته خصوصي دغه پیغام دی چې د دغه ډیسیبل خلکو سره مرسته وکړي هغوی ته توجه واړئ مړه زه دې د لوږې مړ شمه خیر دی خو دغه خلکو ته دې توجه واړئ یار صحیح ده ودان صاحب الله دې وکړي چې حکومت چارواکو ستاسو خبرې اورېدلې او په هغې زر تر زره عمل وشي ودان صاحب ستاسو د زمزمې ډېر صفت هم اورېدلی د خلکو نه چې ودان صاحب ډېر ښکلی غږ هم لري ښکلي غږ کې په زمزمه کې را سره څه شریک کړي چې مینهوال دې هم مزې واخلي نو دلګر صاحب دومره ښه خو به نه وي خو خپل وس ته خپل کوشش دی هغه به وکړم زما یو دوه درې شعره او طرز مې خپل دی چې دروغې وې خوشحاله وه خفه راپسې نه وه دروغې وې خوشحاله وه خفه راپسې نه وه زه پوی وما دا زړستنې کږه راپسې نه وه زه پوی وما دا زړستنې کږه راپسې نه وه دروغې وې خوشحاله وه خفه راپسې نه وه زما دوه قسمه مرګ یا با سر راپسې نه زما دوه قسمه مرګ یا با سر راپسې نه او سر چې به مې او بیا به تنه راپسې نه وه زه پوی ومه ده زړستنې کږه راپسې نه وه دروغې وې خوشحاله وه خفه راپسې نه وه ودانه زما دغه څه لنډۍ پېژنګلو ده ودانه زما دغه څه لنډۍ پېژنګلو ده سالارو مخو مړه قافله راپسې نه وه سالارو مخو مړه قافله راپسې نه وه زه پوی ومه ده زړستنې کږه راپسې نه وه دروغې وې خوشحاله وه خفه راپسې نه وه مننه یار مننه ودان صاحب په اخره کې زموږ د پیرزونې ملګرو را څه پیغام څه میسج ورکول غواړئ نو پیغام خو ډېر پیغامونه دي خو زما په خیال که نن پښتنو ته ضرورت دی نو د تعلیم دی چې څومره
مشران وروڼه دي د چا یا مطلب والدین دي نو هغوی ته زما دغه پیغام دی چې ځان وکي کوي ځان تږي کوي خو په خپلو بچو باندې تعلیم وکوي او لږ تعلیم نه ښه ډېر تعلیم پې وکوي په خپل ځان سخته تېره کوي خو دغه را روان نسل دغه تعلیم یافته کوي. مننه کوم ودان صاحب، موږ له مو وخت راکړو په پروګرام کې ناستې مو را سره وکړو. انشاءالله بل پروګرام کې او بل ملګري سره بیا حاضرېږو چېرته چې هاد آباد او